دا د ماهیانو فارم نه ده، دا مکتب دی مکتب. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. دا د وزارت معارف خدمت ده چې دې هیواد ته یې کړې ده. معیاري ډول مکتب یې جوړ کړی ده. دا د یوې سولیزې قرعې ولسوالۍ مرکزي لیسه ده. په لکونه ډالر ولایت کې مصرف شول. په داسې ځایونو مصرف شوي چې اوس هیڅ استفاده ورڅخه نه کیږي. خو چې کله د یو مکتب ترمیم غوښتنه وکړي، وایي په راتلونکي کال کې په معیاري ډول یې جوړوو او په همدې ډول خلکو ته بازي ورکوي. نو داسې قیاس کړه چې دلته به یو شاګرد څنګه درس ویلو ته زړه ښه کړي او ستاسو یقین وکړئ چې همدې اوبو ډنډو کې جوړه شوي دا د دوی صنفونه دي. په دې هیواد کې د تعلیم مخه موږ خپله نیسو. تدریسي مواد په وخت نه رسیږي. طبیعي پیښو وخت کې دغسې اوبو ډنډونه جوړوي. استادان خو نه ملامته کوو، ولې چې هغوی ته د تدریس منظم چاپریال برابر نشي، نږدې پرې له کومه ځایه وکړو. جناب والي صاحب، رئیس صاحب، د معارف نه دې څه نه جوړیږي. د دې غوښتنه له تا کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو معیاري تعمیر راته جوړ کړي. نو پلن یو کار وکړئ. دا ډیره د افسوس ځای ده چې سړی خفه شي چې نور خو ولس غمونه کې ډوب دی، په اوبو کې مه ډوبوئ. له لغمان والي څخه مو دغه هیله ده چې خپل همت دې له لاسه نه ورکوي، خپل ولایت ته دې خدمت وکړي. هغه مکتبونه دي چې په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، په معیاري ډول یې جوړ کړي تر څو دغه مظلوم ولس دې نور نه کړوي او خپل مظلوم ولس دې په ډېر سوکالۍ او په ارامۍ سره په هغو لیسو کې زده کړې وکړي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ نور له دقیقو معلوماتو یا خبرونه خبر شئ نو زموږ د لمر پریش چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.